نه بس یو هغه به جوړ کړو ته هغه ونیسه زه درته خبرې کوم ریکارډینګ سټارټ دی بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن موږ د صدیق افریدي د کلي ته راغلي یو د عبره تاسو ته قبر ښکاري دلته یو ملنګ پاتې کېږي د دې قبر د لاندې د ځان له یو قبر غونته یو تاخانه جوړه کړې ده اوس موږ هغې ته ورکوزېږو ګورو چې دننه پکې څه دي دغه تاخانه ده اعظم خلیل صاحب ودرېږه چې درته لایټ بل کړمه ځکه چې دغه زه یو سیکنډ صبر وکړه د لایټ درته بل کړمه دا ګوره چې دا قبر غونده تاسو ته ښکاري دلته تاسو کتی شئ چې دا لاندې دا د هغه د تاخانه ده ودرېږه اعظم خلیل صاحب پسې زه هم ورکوزېږم دې ته یا خو چې څه مو پکې ونه خوري دا تاسو وګورئ ملګرو اوس کیمرې والا دی لږ لاندې هم راشي چې دا ځای وښیي تاسو ته ونه غورځېږي دا ځای دی دا د وګوره تاسو کتی شئ دا د قبر بره قبر دی او قبر د لاندې دا دغه دی صدیق جانه ته راځې که نه مطلب موږ وګورو زه بس تاسو وګورئ دا ورسه زه دا ویډیو ما نه به کوم زه به داسې درکړم بیا به زه وګورئ تاسو دا د تاخانې یو تاخانې لاندې دا بله تاخانه ده او دا هغه ملنګ ځای دی هغه کم ملنګ چې مطلب دلته کې اوسي دا تاسو کتی شئ وګورئ صدیق افریدي صاحب ته ونیسه او صدیق افریدي راکوز شه په خیال خیال راکوزېږه وروره چې ښکته راونه غورځېږي ډېر ژور ځای دی راځئ 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 دا تاسو وګورئ دلته پروت دي بره پې قبر دی او دی د قبر لاندې ځان ته یو قبر غونته جوړ کړی دی دا تاسو کتی شئ د ضرورت سامان هم پراته دي دا یو کڅوړی هم ځوړنده ده او دی خو اعظم خلیل صاحب تاسو ووایئ دې طرف ته راتاو کړئ دا وګورئ دا د هغه جانماز هم دی او سره مطلب لاس پکې هم دی او دا بره وګورئ بره تاسو دغه هغه ځان له چې کوم دی هغه ملنګۍ څیزونه دا دي ځوړند دي تاسو کتی شئ دې کې مختلف هارونه دي او دا وګورئ او چت تاسو وګورئ چت دا د لرګو نه جوړ شوی یو ډېرې ښکلې طریقې سره دا چت تاسو کتی شئ اعظم خلیل صاحب دې چت ته یې لږ ونیسه او دلته راشئ ورته دا چت وګورئ تاسو د خاشاکو نه جوړ او ډېر ښکلی ځای دی او دې کې دا ملنګ ژوند کوي نو موږ غواړو چې مطلب لکه دا ځایونه تاسو ته وښایو چې هغه یو حیران کن ځایونه وي مطلب لکه هغه دا انټیک ځایونه دي نو دا یو انټیک ځای دی په ژوند کې ما پیله ځل داسې ځای ولیده چې قبر د لاندې یو تاخانه ده او دا د خاشاکو نه جوړه شوې چت او دا دی خپل ژوند پکې اړوي هغه ملنګ مطلب خو اوس خو تې بار دی چېرته تللی دی راتلو لاره ده چې په کومه باندې چې راځئ بند کو بس کنه